لومړۍ لوبه موږ په ښه رن ریټ، قوي او مضبوط ذهنیت او یو اړخیزه توګه وګټله. دا هغه څه و چې د دې ټولو بیلانس باید لوبغاړو ته ورکړل شي. خو یوګندایي لوبډله د کرکټ په نړۍ کې نسبتا نوې او د نړیوال جام لومړنۍ لوبه یې وه چې دوی ترسره کړله. د راتلونکو لوبو لپاره چې موږ د نیوزیلینډ، ویسټ انډیز او فنجي لوبډلو سره لرو، په دې کې دوه قوي او ورلډ کلاس یا نړیوال لوبډلې دي چې د نړیوال جام غټه مخین له ځان سره لري، لکه نیوزیلینډ او ویسټ انډیز. د دغه لوبډلو په وړاندې به زموږ د لوبډلو لپاره ننګونې او چیلنجونه څه وو؟ راځئ چې دغه ټول په دغه ویډیو کې وګورو. افغان کرکټ ملي لوبډلې د 2024 نړیوال جام د خپل پیل لوبه په داسې طریقې سره وکړ چې د 125 منډو په ستر توپیر سره یې سیال یوګندایي لوبډلې ته ماتې ورکړه. لکه څنګه چې په تیرو کلیپونو کې یادونه وشوه، یوګندایي لوبډله د کرکټ په نړۍ کې او بیا په نړیوال شلوريز جام کې یوه نوې او تازه لوبډله ده. خو د نیوزیلینډ، فنجي او د دې ترڅنګ ویسټ انډیز لوبډلو په وړاندې به زموږ مقابله یو څه سخته او باید له دې څخه هم قوي واوسیږي. د کرکټ څارانو، کرکټ مینوالو او د خواله رسنیو څخه په ادرس د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لومړۍ لوبه کې د میډل آرډر یا د منځنۍ برخې د توپوهنې لوبغاړو او هغه لوبغاړي چې په دغه برخه کې مسؤل دي ناکام وو. خو د دغه ټولو تر شا د څه شي علت کېدلی شي؟ د کرکټ د مینوالو په اند باندې د روزونکو لخوا د لوبغاړو نامناسب کارول او په خپلو پوزیشنونو یا مقامونو باندې د دوی نه لوبول هغه څه چې زموږ د منځنۍ برخې توپوهنه یې بې ثباته کړله او څه ډول چې باید لوبه پای ته رسېدلی وای په هغه ډول پای ته ونه رسېدله او موږ په 5 وروستیو اورونو کې یوازې 28 منډې ترلاسه کړلې. بله خوا د لوبغاړو له لوري پور پرفارمنس یا په ډېر ضعیفه توګه باندې د لوبې فینش کول یا هم پای ته رسول وو. د منځنۍ برخې توپوونکي زموږ نجیب الله زدران، محمد نبي، سخیر ګلبدین نایب او عظمت الله عمرزی وو. دا ټول څلور هغه لوبغاړي وو چې پرلپسې ډول میدان ته راښکته شول، خو د دوی توپوهنه ناکامه وه. بله خوا نجیب الله زدران هم چې یو هیټر او فینشر ده، د روزونکو او لوبډلمشر په مشورې سره په 1 ډاون یا د لومړۍ وکټ له غورځېدلو وروسته میدان ته راښکته شو چې پایله یې منفي وه. ګلبدین نایب چې د 2024 کال په پیل کې د هندوستان سره په ترسره شوي سیریز کې په ټولو لوبو کې په 1 ډاون پوزیشن سره میدان ته راښکته شو او په 2 لوبو کې پرلپسې چټکې 50 ترسره کړلې. خو ولې په نړیوال جام کې چې په تمریناتي لوبه کې هم نوموړی په اوپننګ پوزیشن راغی او چټکه نیمه سلیزه یې ووهله، بیا هم په رسمي لوبه کې د یوګاندا لوبډلې په خلاف 1 ډاون ته راښکته نه شو. نیم جنت هم چې یو بهترینه هیټر او فینیشر ده، په سترو تجارتي لیګونو کې د خپلې لوبډلې لخوا څخه په مخکینی پوزیشن بیټینګ ته راښکته کیږي. خو په تیره لوبه کې کریم جنت حتی هیڅ بیټینګ ته هم رانغی او د بیټینګ موقع ورته برابره نه شوه. اوس به دغه سوال تاسو ته پرېږدو چې په راتلونکي کې د افغانستان لوبډلې لپاره د نیوزیلینډ په وړاندې کوم تغییر پکار ده او د دې ترڅنګ څه کول پکار دي؟ آیا په دغه برخه کې یوازې روزونکو ته باید ګوته ونیول شي که نه مسؤلیت لوبغاړو ته هم راجع ده؟